ګوره چې کله دې په زړه کې یو حاجت وي که نه چیرې دا کار زما الله تبارک وتعالی وکړلی یاره دا حاجت زما الله سر کړلی دی یاره په ما باندې مصیبتونه دي تکلیفونه دي چې الله رانه دا تکلیف څه کړلی لر کړلی دې دپاره درته زه ښکلې وظیفه ښیم حدیث مبارک کې راځي د دې حدیث راوي ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی او د بخاري شریف حدیث مبارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په تیرو امتونو کې درې کسان په سفر باندې تلو نو چې په سفر باندې تلو نو په لاره پې تیز باران راکې شو نو چې باران راکې شو دوی پناه یو غار ته واغسته غار خو پېژنئ د غرونو کې چې کوم غارونه دي که نه دوی غار ته ننوتو چېرې دا باران ودرېږي بیا به ځو نو چې دوی غار ته ننوتل د قدرت جان دا و چې د بغ غاړې لویه تیږه لوی ګټ راخوشه شو درس بس د غار خولې له راغی او د غار خوله یې بنده کړه د غار خولې له بلکل جغت یو غټه تیږه یو غټ ورغی غار یې بند کړو دوی پکې دننه ګیر شو چې ګیر شو اوس صحرا ده بیابان دی څوک شته دی نه دومره طاقت پکې شته دی نه چې دا ګټه د غار د خولې نه څه کي ورواړوي بس په دې سوچ کې پرېوتل چې یاره هم دا غار زمونږ قبر شو خو دلته به پراته یو په دې خوشي بیابان کې زمونږ نه څوک خبر دی چې په دې غار کې دننه څوک دی خو پراته به یو د لوږې او تندې نه په دې ځای کې څه شو مړه شو دا زمونږ قبر دی یو بل ته به ګورو او د لوږې تندې نه به یو نڅا وځي او بل به ورته ګوري په دې سوچ کې دي په دې فکر کې دي د یو تن پکې فکر پیدا شو وی هلکه یو خبره درته کومه ستاسو نه به په ژوند کې یو عمل داسې شوي چې خالص د الله د رضا دپاره به تاسو کړی خپل ژوند کې سوچ وکئ یو داسې نیکي به چېرته تاسو کړي وي چې خالص د الله د رضا دپاره هغه الله ته وسیله کوو هغه خپل عمل الله ته څه کوو وسیله کوو خپل اعمال الله ته پیش کوو وی او داسې زمونږ نه خو به ضرور داسې یو نیک عمل شوی نه هغه یو تن وي وی الله زه شپنکی سړی یم غریب سړی یم مور مې ده او پلار مې ده او بچي مې دي الله تا ته پته ده چې زما ګزران په ګړو او بیزو باندې دی ما به ټوله ورځ ګړې بیزې سرولې او چې ماښام به کور ته لاړم نو خپلې بیزې به مې ولوشلې نو لومبې به زما مور او پلار هغوی به ما ته په انتظار و په هغوی به ما پی اوس کول چې کله به هغوی ماړه شو نو پس د هغې نه به ما خپلو بچو له بیا څه ورکول پی ورکول او ښځې بچو ته مې ویل چې راشئ اوس تاسو وخورئ وی الله تا ته ته فی عالم او تا ته پته ده یو ځل ما ګډې بیزې په سارا کې سرولې نو بس په ورشو پسې روانم په پاڼو پسې روانم ډېر لرې لاړم څاروي مې ډېر لرې بوسته ګډې بیزې مې ډېر لرې بوستې الله چې واپس کېدم کور ته راتلم نو شپه شوې وه ناوختې ته کور ته راورسېدم نو چې کور ته راورسېدم مور او پلار مې راته انتظار کړی و چې زمونږ بچی به اوس راشي مونږ له به پی راکړي خو زه رانلم الله هغوی وده شوي وو چې کور ته راشي مور او پلار مې څه شوي وو وده شوي وو وی الله ګډې بیزې مې ولوشلې او پی مې راوړل او د مور او پلار سر ته ودرېده ما وی اوس اوده شوي دي نو که راویښوم هم مناسب نه ده ټوله ورځ ستړي شي اوس وله خوب ورغلی اوده شوي دي الله دا مې مناسب نه ګڼله چې مور او پلار مې څه کمه راپاڅوم راویښې کم او دلته مې بچي راته وږي وو هغوی راته په دې خپو کې لغړېدل او جړلې چې مونږ وږي یو مونږ له ډوډۍ راکړه مونږ له پی راکړه الله دا مې مناسب نه ګڼله چې مور او پلار مې ورستي کم او بچي مې مخکې کم دا راته مناسب نه ښکارېده زه د مور او پلار سر ته ولاړم هغوی ودو هغوی مې راویښول نه بچي مې د خپو نه تاوېدل چې مونږ له پی راکړه دا مې مناسبه نه ګڼله چې په بچو باندې ړومبی پی اوس کوم د مور او پلار نه مخکې او مور او پلار مې راپاسول هم نه غوښتل الله زه ورته ولاړم دقه شانتې پی مې په لاس کې نیولې او ټوله شپه ولاړ یم چې دوی به اوس راویښ شي اوس به راویښ شي زه به ورته وایم چې پی وسکئ الله هغوی راویښ نه شو تر دې چې سحر شو او هغې پی اوس کل هغې مې ماړه کړل پس د هغې نه مې خپلې ښځې او بچو له ورکړم وی الله که دا کار مې ستا د رضا دپاره کړی که نه الله د اسمان خو راته لږ وښیه که نه الله د دې غار د خولې نه دا ګټ لږ لر که الله کو دا عمل ما خالص ستا د رضا دپاره کړی د بخاري شریف حدیث مبارک دی وایي ګټ لږ وسړی دی ګټ لږ سیټ ته شو غار په خولې کې چود راغی اسمان ښکاره شو هغه بل وی بل ته ویل که ستا په ژوند کې خو هم یو نیک عمل تا به د الله د رضا دپاره کړی ته الله ته څه کا وسیله کا هغه دویم کس څه وی الله
ته فی عالمي دا خبر زما ستا ترمنځ راز دی الله بل څوک پې ما نه دي خبر کړي خو الله نن پې د خپل ملګري خبروم د دوی په مخ کې تا ته وسیله کومه الله تا ته پته ده زما د تره لور وه زما ورسره ډېره زیاته مینه وه ډېره زیاته مینه وه ډېر زیات محبت مې ورسره وه الله ته پې عالم یې وی یو ورځ مې د هغې نه مطالبه وکړه د خواهش پوره کېدو هغې راته انکار وکړو ها یو شرط یې راته ولګو چې تا سره دا بدکاري کوم خو په شرط د دې چې ته 100 اشرفۍ ماله راوړي 100 اشرفۍ راوړي وی الله زه غریب وم مزدوري مې کوله چې 100 اشرفۍ مې پیدا کړې 100 اشرفۍ هغې ته ما وی چې 100 اشرفۍ مې پیدا کړي دي وی هغې راته وی چې بس ته اوس څه غواړې هغه وکړه ماله 100 اشرفۍ راکړه وی 100 روپۍ مې هغې له ورکړې 100 اشرفۍ مې ورله ورکړې خو چې کله زه د هغې په خوا کې کېناستم او د بدکارۍ نیت مې وکړو او چې بدکاري مې شروع کولو نو د هغې د خولې نه راته یو لفظ وخته